السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست. نن تاسو سره زه نوی کلاس شروع کوم د آی سی ټي یا د انر سرکل ټریډر. اول غواړو موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې آی سی ټي څه معنا. آی سی ټي یعنی ته څنګه مارکیټ مطالعه کوي، ته څنګه یو چارت مطالعه کوي، ته څنګه یو انټري اخلي، ته ستا انټري پوینټ په کوم ځای کې د ستا یعنی آی سی ټي یوازې مطلب دا دی چې ته بغیر له انډیکیټر څخه مارکیټ ته راځې، د مارکیټ پوره پیژندنه وکړې او پوره وپېژنې. موږ غواړو نن په دې موضوع کې په پوره ډول باندې وغږېږو. نن زموږ اولنی درس د آی سی ټي له مفاهیمو څخه اولنی درس د مارکیټ سټرکچر پیژندنه ده، چې مارکیټ سټرکچر څه ته ویل کېږي یا د مارکیټ ساختمان څه ته ویل کېږي. کله چې ته د مارکیټ سټرکچر وپېژنې، بیا به موږ د هغه څخه وروسته د آی سی ټي کې چې کوم نور مواد دي په هغه باندې به مخ ته ولاړ سو. راځو د خیر سره موږ نن اولنی درس د آی سی ټي د مارکیټ سټرکچر څخه شروع کوو. غواړم زه تاسو سره یوازې خپل د هغو نوټو څخه پیل وکم کوم چې ما په خپل لیکلي دي، ترڅو تاسو په ښه ډول باندې پوه شئ. ځکه خپل نوټونه ما په داسې شکل باندې جوړ کړي دي ترڅو ما ته د خپل ځان په خاطر یعنی هیڅ مشکل جوړ نشي په لیکلي بڼه مې تاسو ته هغه راخستي دي. ټریډینګ جورني د ټریډینګ سفر د آی سی ټي څخه شروع کوو. اول وایو مارکیټ سټرکچر یا د مارکیټ ساختمان. اول مارکیټ سټرکچر څه ته ویل کېږي؟ په واضح ډول باندې وایم، مارکیټ سټرکچر د ټریډینګ بنسټ دی. که دا په سمه توګه زده سي نو آی سی ټي، پرایس اکشن، سمارټ منی کنسپټ یا اس ام سی به هم درته ډیر اسانه شي. اول درس د مارکیټ سټرکچر. اول درس مارکیټ سټرکچر څه معنا؟ مارکیټ سټرکچر یعنی د بازار جوړښت، یعنی مارکیټ سټرکچر څه دی؟ مارکیټ سټرکچر د اس څخه هدف یوازې سټرکچر دی. مارکیټ سټرکچر یا مارکیټ اس یعنی د قیمت حرکت په منظم ډول مطالعه کول. دا چې په مارکیټ کې ته قیمت څنګه مطالعه کوي. فرض که اوس قیمت په 15,000 کې چلیږي، راتلونکی قیمت به ته څنګه اټکل کوي، څنګه پریډکشن به کوي. دې ته موږ د مارکیټ جوړښت یا د مارکیټ څه شي سټرکچر وایو. صحیح ده؟ یعنی موږ ګورو بازار پورته روان دی یا کښته روان دی، که په یو محدوده ساحه کې بند دی. د مارکیټ سټرکچر یا د بازار جوړښت یا هغه منظم حرکت مطالعه کولو ته وایي چې بازار چې موږ وپېژنو بازار پورته روان دی، کښته روان دی، که په یو محدوده ساحه کې بند دی. همدې ته څه شي وایي؟ همدې ته مارکیټ سټرکچر وایي. صحیح ده؟ بازار یوازې درې حالتونه لري. دا باید موږ وپېژنو چې بازار یوازې درې حالته لري. یو اپ ټرند دی. اول اپ ټرند څه ته ویل کېږي؟ اپ ټرند هغه وخت وي چې قیمت هایر های جوړوي او هایر لو جوړوي. صحیح ده؟ اپ ټرند یا پورته بازار چې قیمت پورته روان وي. د اپ ټرند څخه هدف دا دی چې قیمت پورته بولیش وي، پورته روان وي. اپ ټرند یعنی هغه وخت وي چې قیمت هایر های او هایر لو جوړوي. صحیح ده؟ یعنی هر نوی های د پخواني های څخه لوړ وي. فرض که داسې اوس دې مثال ته وګورئ، ما دلته دا مثال ورکړی دی. لو د قیمت، فرض که قیمت له دې ځای څخه شروع شوی دی، دا لو د قیمت له دې ځای څخه دلته ختلی ده. اوس دا لوور های نه دی، دا هایر های دی. صحیح ده؟ ګوره قیمت پورته تللی ده، بیا بیرته کښته راغلی ده، بیا هایر لو ده، بیا قیمت پورته تللی ده، بیا هایر های ده، بیا کښته راغلی ده، بیا هایر لو ده، بیا هایر های ده. له هایر لو څخه قیمت هایر های ته تللی ده. ګورئ دلته موږ یوه خبره ذکر کړله، یعنی هر نوی های د پخواني های څخه لوړ وي. صحیح ده؟ دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته اپ ټرند ویل کېږي. هر های، هر نوی های د پخواني های څخه لوړ وي. وګوره دغه هایر های چې کوم دی، دغه هایر های چې کوم دی د دې هایر های څخه پورته دی، دا هایر های د دې هایر های څخه پورته دی. دې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته اپ ټرند ویل کېږي.
صحیح ده. بل مثال فرض کړه دا رقم جوړ شوی دی، دا هایر لو ده، قیمت کښته راغلی دی، بیا بیرته پورته تللی دی، دا هایر های ده. صحیح ده. خو تر دې مثال دا تر ټولو بهتره مثال دی چې تاسو وپېژنئ. که اوس راسو موږ دلته په چارټ کې په ښه ډول باندې وپېژنو. فرض کړه قیمت څنګه حرکت کوي. فرض کړه زه تاسو ته وایم قیمت داسې تللی دی، بیا داسې راغلی دی، بیا داسې پورته تللی دی، بیا دلته راغلی دی، بیا داسې تللی دی. صحیح ده. اوس نو دلته وګورئ، دلته دغه قیمت دا لو ده. د لو څخه هدف دا دی چې ښکته لو. صحیح ده. له دې لو څخه قیمت پورته تللی دی، دا چې سو دا هایر های سو. صحیح ده. هایر های. فرض کړه زه یوازې شارټ کټ لیکم ایچ ایچ، دا چې سو دا هایر های سو. د هایر های څخه بیرته قیمت کښته راغلی ده، دا چې سو دا هایر لو سو ایچ ال هایر لو. صحیح ده. اوس بیا قیمت پورته تللی ده، قیمت پورته تللی ده، بیا هایر های ده. هغه خبره مو باید په یاد وي. کومه خبره؟ یعنی هر نوی های د پخواني های څخه چې لوړ وي دې ته اپ ټرند ویل کېږي. صحیح ده. اوس وګورئ دلته چې کوم هایر های جوړ شوی دی، مګر دا هایر های د دې هایر های څخه لوړ دی. اوس دغه نوی هایر های چې دی د دې هغه پخواني هایر های یا د دې هایر های څخه لوړ دی، نو ځکه موږ وایو چې دا چې دی قیمت اپ ټرند دی. ګوري اپ ټرند په تاسو څنګه پیژنئ. اوس دلته بیا یو ځل بیا ګورو، بیا ګوري هایر لو جوړ شوی دی، ایچ ال هایر لو، یعنی قیمت د هایر های څخه بیرته کښته راغلی، بیا د هایر لو څخه پورته ولاړی هغه پخوانی هایر های هم مات کړي. صحیح ده. کله چې پخوانی هایر های مات شو، دا د وګوره دلته نوی هایر های جوړ شو. یعنی هر نوی هایر های د پخوانی هایر های څخه، یعنی هر نوی های د پخوانی های څخه چې لوړ وي هغه یا لوړ جوړیږي هغه اپ ټرند دی. صحیح ده. دې ته اپ ټرند ویل کېږي. اوس نو په دې مثال مو هیله لرم چې سر مو په خلاصوي. اوس ګورئ په دې کې ما یو بل مثال هم ورکړی دی. فرض کړه قیمت $100 دی. صحیح ده. له $100 څخه قیمت دا $100 ال ما ورته لیکلی دی، دا لو ده، یعنی کښته ده. صحیح ده. قیمت له $100 څخه پورته ولاړی $120 ته. صحیح سو. نو دا خو هایر های سو. صحیح ده. ګوره قیمت له $100 څخه $120 ته پورته سو، دا هایر های سو. بیرته له $120 څخه $110 ته راکښته سو، دې ته هایر لو ویل کېږي. له هایر های څخه قیمت هایر لو ته راکښته سو، یعنی له 120 څخه 110 ته راکښته سو. خو له 110 څخه بیرته 130 ته پورته سو. مخکې 120 ته راغلی و د 100 څخه، بیا بیرته له 120 څخه 110 ته راغلی، خو اوس له 110 څخه یو دم 130 ته پورته سو. دا ځکه اپ ټرند دی چې په هغه نوی های چې کوم جوړ شي د پخوانی های مات کوي، ځکه قیمت له 110 څخه اتوماتیکلی یا په مستقیم ډول باندې 130 ته پورته سو. صحیح ده. دا یې مثال سو. دا د اپ ټرند مارکیټ یو حالات دی. ترڅو ته څنګه وپېژنئ په اپ ټرند مارکیټ کې چې شي جوړیږي، یوازې هایر های او هایر لو جوړیږي. هایر های تر ټولو لوړ، هایر لو یعنی تر لوړ څخه کښته. صحیح ده. دا د هایر های د هایر لو معنا ده. تر ټولو مهمه خبره، هر وخت له ځانه دا پوښتنه وکړم، آیا نوی های د پخواني های څخه لوړ دی؟ آیا نوی های د پخواني های څخه لوړ دی؟ یا په دې مثال کې آیا نوی های د پخواني های څخه لوړ دی؟ که هو نو دا چې دی دا هایر های دی. صحیح ده. که چیرې له پخواني هایر های څخه نوی هایر های د پخواني هایر های څخه لوړ وو، دا هایر های دی. دا د اپ ټرند یو نښه ده چې مارکیټ څنګه دی اپ ټرند دی. او بل، آیا نوی لو د پخواني لو څخه لوړ دی؟ که هو نو هغه هایر لو دی. آیا نوی لو د پخواني لو څخه لوړ دی؟ که هو نو هغه هایر لو دی. اوس که دلته موږ وګورو، دلته موږ ویلي وو
کچيري نوې لو د پخواني لو څخه لوړ و هغه څه شي دی هغه هایر لو دی هغه د اپټرین مارکیټ ځکه موږ ویلي و چې په اپټرین مارکیټ کې یوازې هایر هاي او هایر لو جوړیږي اوس که دلته موږ وګورو هایر لو دلته ډیر کښته ده اما نوې هایر لو د دې څخه ډیر پورته دی اوس که چیرې موږ دلته دغه وګورو که له دې ځای څخه تر دغه ځای پورې رسم کو ځکه له دې ځای څخه چار قیمت بیرته پورته تللی دی خو دلته هایر لو چې کوم دی دغه هایر لو دا هایر لو بیا د دې څخه پورته دی دغه هایر لو بیا د دې څخه څنګه دی پورته دی نو ځکه موږ وایو که هر نوی لو د پخواني لو څخه پورته وي دا هایر لو دی که هر نوی های د پخواني های څخه پورته وي دا هایر های دی اوس په یوه جمله کې زه تاسو ته اپ ټرند در پیژنم اپ ټرند به تاسو څنګه پیژنئ په اپ ټرند کې په عموم کې دوه حالته جوړیږي یو هایر های دی بل هایر لو دی صحیح ده اوس نو د هایر های د هایر لو ترمنځ فرق کول هر کله چې نوی های د پخواني های څخه لوړ وي دا نوی های دی قیمت لا هم اپ ټرند دی که هر نوی لو د پخواني لو څخه پورته وي بند سوی وي او لاغه ځای قیمت بیرته ګرځېدلی وي لکه دلته وګوره دلته قیمت راغلی ده بیرته ګرځېدلی ده خو د پخواني لو څخه پورته قیمت ګرځېدلی ده نو دې ته هایر لو ویل کېږي کله چې قیمت نوی هایر های او هایر لو پورته جوړوي دې ته اپ ټرند ویل کېږي صحیح ده که دواړه هووي نو بازار لا هم اپ ټرند دی صحیح ده اوس نو سوینګ های څه دی سوینګ های څه ته ویل کېږي سوینګ های هغه ځای دی چې قیمت پورته ولاړ سي او بیا بیرته راکښته سي صحیح ده فقط هغه د لیکویډیټي دپاره پورته ولاړ سي او بیرته کښته راسي کیدای سي دلته داسې په ما سره په دې کلاس کې داسې کسان وي چې هغه لیکویډیټي وپېژني لیکویډیټي یوازې هغه ځای ته ویل کېږي چیرې چې فقط مارکیټ یا غټ ټریډران قصدن قیمت هلته بیا یې پیسې رااخلي یا هلته کم سټاپ لاسونه یا اډرونه دي یا انټري پوینټس دي یا سټاپ لوس پوینټس دي هغه رااخلي بیرته قیمت بیرته کښته راځي فرض که دا رقم دا یو مثال دی صحیح ده قیمت پورته ځي او بیرته داسې کښته راځي دې ته سوینګ های ویل کېږي اوس که چیرې موږ په چارټ کې وګورو په چارټ کې به ته څنګه سوینګ های پېژنې صحیح ده اوس فرض که دا وګوره دا تر ټولو ښه مثال دی زه راځم نور د هایر های د هایر لو څخه څنګه کېږم تېرېږم ځکه موږ په دې باندې په پوره ډول باندې پوه شو که چیرې بیا هم کوم مشکل و تاسو کولی شئ ما سره په ټلیګرام کې په دې موضوع دلته په کمنټ کې د دې ویډیو لاندې په کمنټ کې پوښتنه وکړئ زه به تاسو ته جواب درکړم اوس فرض کړه یوازې دا ساحه موږ په کنټرول کې نیسو صحیح ده فرض کړه یوازې دا ساحه اوس دلته وګورئ دلته موږ مثال ورکړی و په دې ځای کې سوینګ های هغه ځای دی چې قیمت پورته ولاړ سي او بیا بیرته راکښته سي دې ته سوینګ های ویل کېږي صحیح ده فرض کړه دلته وګورئ دلته قیمت پورته تللی دی بیرته کښته راغلی دی دغه ساحه چې کومه ده دې ته سوینګ های ویل کېږي صحیح ده یعنی د سوینګ های په عموم کې دا هم سوینګ های دی دا هم سوینګ های دی فرض کړه دا هم سوینګ های دی دا هم سوینګ های دی د ټولو کوم دی دا سوینګ های دی صحیح ده اوس نو راځو دغه مثال شو دوهم سوینګ لو چې ته ویل کېږي یا سوینګ لو څه شی ده سوینګ لو هغه ځای دی چې قیمت کښته ولاړ سي او بیا بیرته پورته ولاړ سي مثال برعکس د سوینګ لو او د سوینګ های ترمنځ برعکس کیسه روانه ده سوینګ لو سوینګ های قیمت پورته بیا بیرته کښته راځي سوینګ لو قیمت له پورته څخه کښته بیا بیرته پورته بیا دغه کښته ساحه چې کومه ده دې ته سوینګ لو ویل کېږي که راسو موږ فرض کړه داسې هم سوینګ لو ده دا هم سوینګ لو ده لکه هایر لو هایر های دا رقم دام سوینګ لو ده صحیح ده دام سوینګ لو ده فرض کړه راسو دا هم سوینګ لو ده او دا ټول سوینګ لو او سوینګ های څنګه چې تاسې هایر های او هایر لو پیژنئ داسې سوینګ های او سوینګ لو پیژنئ کله چې تاسې سوینګ های او سوینګ لو په چارټ کې رسم کړئ بیا تاسو ته هایر های او هایر لو هم په ډېر ښه اندازه باندې در معلومیږي یا که چیرې تاسو هایر های او هایر لو د اپ ټرند لپاره ښه معلوم کړئ بیا تاسو سوینګ های او سوینګ لو هم په ډېر منظم شکل باندې معلومولای شي بیا تاسو ته اپ ټرند مارکیټ ډېر ښه معلومیږي چې دا مارکیټ څنګه دی اپ ټرند دی صحیح ده
هایر های چې ته ویل کیږي اصل کې هایر های څه شي دی کله چې نوې های ته پخواني های څخه لوړ وي فرض که قیمت د سل څخه پورته دی فرض که قیمت سل دی یا دا عادي های دی خو قیمت له سل څخه 100 ته ولاړی صحیح ده دا نوې های دی صحیح ده له 100 څخه اتوماتیکلی 115 ته ولاړی دې ته کالډ ویل کیږي هایر های یو های ده عادي های بل هایر های ده هایر های هغه قیمت ویل کیږي چې لوړ څخه لوړ وي لکه څنګه چې موږ دلته وویل په اپ ټرند کې هایر های هایر لو هایر های هایر لو خو دا بیا هایر های دی تر ټولو لوړ ځکه شاته چې په دغه ساحه کې کم قیمت دی تر دې ټولو لوړ دغه ځای دی دې ته چې ویل کیږي دې ته هایر های ویل کیږي عیناً هایر لو هم دا چې دا مخکې تشریح کړی دی کله چې نوې لو د پخواني لو څخه لوړ وي دې ته هایر لو ویل کیږي صحیح ده په اپ ټرند کې څه کوو په اپ ټرند کې موږ سیل نه کوو یعنی شارټ انټریانو پسې نه ګرځو موږ یوازې بای کوو موږ یوازې د لانګ په لټه کې اوسو ځکه ټرند از یور فرند ټرند ستا ملګری ده که ته د ټرند سره برابر مطابق ولاړ سې او د هغه مطابق کار وکړې هیڅکله به ته تاوان نه کوي او هیڅکله به هم ته په غلطه لار باندې ولاړ نه شې نو ځکه موږ همیشه وایو ټرند از یور فرند صحیح ده دا سو دوهم ډاون ټرند چې ته ویل کیږي ډاون ټرند هغه وا ګوري موږ مخکې ویلو چې مارکیټ سټرکچر درې حالت لري یو اپ ټرند دی دا مو په صحیح ډول باندې تشریح کوي بل دی ډاون ټرند چې ته ویل کیږي ډاون ټرند هغه وخت وي چې قیمت لوور های او لوور لو جوړوي چې قیمت لوور های او لوور لو جوړوي صحیح ده دلته خو ګوره ما یوازې دغه لیکلي دي شارټ کټ لیکلي دي ال ایچ د ال ایچ څخه معنا دا د لوور های لکښته څخه پورته او لوور لو لکښته څخه کښته یا کښته صحیح ده لوور لو دا شارټ کټس دي اوس نو په اپ ټرند کې خو موږ وویل اپ ټرند هغه حالت ته ویل کېږي چې یوازې هایر های او هایر لو جوړوي خو ډاون ټرند برعکس هغه حالت ته ویل کېږي چې قیمت لوور های او لوور لو جوړوي مثال یې ګوري دا ته ټولو ښه مثال د قیمت لوور لو ده پورته ولاړی لوور های جوړ کړي بیا کښته رالی لوور لو یې جوړ کړي فرض که په دې مثال کې تاسو ته وګورئ قیمت له 200 څخه رالی 170 ته راکښته سو دا لوور لو سو دا 170 قیمت لوور لو سو له 170 څخه قیمت بیرته پورته وخته 115 ته ولاړی صحیح ده دا چې سو دا لوور های سو اما له 115 څخه قیمت اتوماتیکلی 1.5 سل ته راکښته سو دا چې سو دا نوې لوور لو سو تاسو وګورئ 170 څخه 1.5 سل خو کښته قیمت ځکه 170 خو پورته قیمت ده له 1.5 سل ته چې کله رالی دا لوور لو سو له 1.5 سل څخه بیرته 115 ته وغتی دا لوور های سو صحیح ده له 115 څخه 113 ته رالی دا لوور لو سو دلته 170 قیمت لوور لو ده 115 قیمت لوور های ده 1.5 سل قیمت لوور لو ده صحیح ده 115 قیمت لوور های ده صحیح ده 113 قیمت لوور لو ده اوس که راسو موږ دلته په چارت کې وګورو فرض که قیمت څنګه حرکت کوي زه راځم تاسو ته تشریح کوم صحیح ده اوس وګورم قیمت څنګه حرکت کړی ده فرض که قیمت له دا ځای څخه کښته تللی دی بیا پورته تللی دی بیا کښته راغلی دی بیا پورته تللی دی تر دغه ځای پورې فرض که تر دې ساحې پورې لا هم پورته راغلی دی صحیح ده تر دې ساحې پورې راځم دلته دغه وبخښئ تر دا ځای پورې قیمت راغلی دی نور قیمت نه دی تللی اوس په دې ځای کې دغه ساحه چې کومه ده دا لوور های ده ال ایچ صحیح ده خو له دې څخه قیمت چې کښته راغلی ده دا چې شی سو دا
لور لوسو ال صحیح ده ځکه قیمت کښته روان ده خو مارکیټ چې دی اپ ټرند دی ډاون ټرند دی صحیح ده اوس بیا قیمت څنګه سوی ده پورته تللی ده له دې ځای څخه پورته تللی ده دلته بیا چې شی جوړ سوی ده لور های جوړ سوی ده صحیح ده له دې ځای څخه بیا قیمت کښته راغلی ده دلته بیا لور های جوړ سوی ده وبخښئ لور لو جوړ سوی ده صحیح ده زه راځم دلته لور لو ورته لیکم تاسې وګورئ د دغه لور لو څخه دا لور لو کښته ده یعنی په ډاون ټرینډ کې که هر لور های که هر نوی لور های د پخواني لور های څخه ټیټ وو او هر نوی لور لو د پخواني لور لو څخه ټیټ وو دا ډاون ټرینډ ده اوس خو قیمت په دې ساحه کې دلته بند دی صحیح ده اوس که چیرې قیمت له دې ساحې څخه داسې کښته راسي او دغه نوی لور لو مات کی یعنی دا په نوی لور لو مات کی نو بیا به دلته موږ نوی لور لو ولرو او د هغه وروسته به قیمت بیا څنګه کیږي بیا لور های جوړوي دې ته تر څو چې قیمت اپ ټرینډ ډاون ټرینډ څخه اپ ټرینډ ته اوړي یا له اپ ټرینډ څخه ډاون ټرینډ ته اوړي دا کیسه به روانه د لور های او د لور لو یا د هایر های او د هایر لو دا کیسه به څنګه وي جاری روانه وي نوٹ ډاون ټرینډ کې بای نه کوو د سیل فرصت لټوو څنګه چې مو په اپ ټرینډ کې یوازې په لانګ پسې کتل دلته په ډاون ټرینډ کې به موږ یوازې په سیل پسې ګورو نه په بای پسې ځکه موږ همیشه وایو چې ټرینډ از یور فرینډ ټرینډ ستا ملګری ده که ته د ټرینډ لاره غوره کړې او په هغه لاره باندې ولاړ شې نو همیشه به ته کامیاب شخص یې صحیح ده بل دی رینج مارکیټ ګورئ موږ د مارکیټ درې حالته ویلي وو صحیح ده د بازار جوړښت په څو برخو ویشل شوی دی پر درو برخو باندې یو اپ ټرینډ دی بل ډاون ټرینډ دی بل رینج مارکیټ دی اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ مو ویل چې شته وایي بل دریم دی رینج مارکیټ رینج مارکیټ چې شته ویل کېږي دا هغه وخت وي چې بازار نه هایر های جوړوي نه لور لو قیمت نه لور لو جوړوي قیمت پورته او کښته یوازې په یو محدوده ساحه کې ګرځي نسوي پوه دا هغه وخت وي یعنی رینج مارکیټ رینج حالت دا هغه وخت وي چې بازار نه هایر های جوړوي نه لور لو قیمت پورته او کښته یوازې په محدوده ساحه کې ګرځي دې ته څه ویل کېږي دې ته رینج مارکیټ یا کنسولیډیشن یا یک طرفه مارکیټ ویل کېږي چې قیمت یوازې د سپورټ او ریزسټنس په منځ کې ګرځي دې ته څه ویل کېږي دې ته رینج حالت ویل کېږي زه راځم تاسو ته یو رینج حالت ښیم چې چیرې جوړ سوی فرض که چیرې به جوړ سوی وي فرض که دغه ځای موږ ګورو صحیح ده له دا ځای څخه تر دغه ځای پورې ګوري قیمت یوازې په یو محدوده ساحه کې ګرځي صحیح ده یوازې په یو محدوده ساحه کې ګرځېدلی ده له هغه وروسته څخه بیا کښته راغلی ده دا بیا جلا موضوع ده پر دې بیا وروسته کېږو دا نور شان دي د دې سره زموږ کار نه ده موږ یوازې غواړو رینج مارکیټ وپېژنو ګوري قیمت یوازې په یو محدوده ساحه کې ګرځي صحیح ده نه پورته ځي نه کښته ځي صحیح ده یوازې په محدوده ساحه کې ګرځي دې ته څه ویل کېږي یعنی د سپورټ او د ریزسټنس یا د اس آر لیولز ترمنځ قیمت حرکت کوي دا محدوده ساحه ده یعنی دې ته څه ویل کېږي دې ته رینج یا کنسولیډیشن حالت ویل کېږي صحیح ده دا ما مثال ورکړی دی قیمت 100 لاندې ورته لیکلی ده سپورټ سره ریزسټنس یا مقاومت سره یې 100 لیکلی ده قیمت یوازې د 100 او د 100 ترمنځ حرکت کوي دا چې وځي یا ټرینډ کېږي یا ډاون ټرینډ کېږي هغه به جلا موضوع ده ولی ام اس یا رینج مارکیټ شفت مهم دی صحیح ده ولی مارکیټ شفت یا مارکیټ سټرکچر مهم دی ام اس یعنی مارکیټ سټرکچر
مهم دی. صحیح ده. ځکه مارکیټ سټرکچر یا د بازار جوړښت موږ ته ښیي اوس بازار د چا په لاس کې دی. بایرز قوي دي که سیلرز قوي دي. بای وکړو که سیل وکړو او یا هم که ویټ وکړو. مارکیټ سټرکچر ولی مهم دی؟ صحیح ده. مارکیټ سټرکچر ځکه مهم دی ته اپ ټرند پیژندلی سي، ته ډاون ټرند پیژندلی سي. ته دا پیژندلی سي چې قیمت اوس په ډاون ټرند کې دی او اوسنی حالت په ډاون ټرند کې دی که په اپ ټرند کې دی او که په رینج مارکیټ کې دی. نو ځکه موږ ام اس یا مارکیټ سټرکچر مهم بولو. که ته دا زده کړې د هغه څخه وروسته تا ته دا معلومیږي چې اوس بازار د چا په لاس کې دی، د اپ ټرند په لاس کې دی که د ډاون ټرند په لاس کې دی. بایران کوي دي که سیلران کوي دي. اوس بای وکړو که سیل وکړو او که هم انتظار وکړو. صحیح ده. ځکه موږ وایو چې مارکیټ سټرکچر تر ټولو مهم دی. هغه تېروتنه چې نوي ټریډران یې کوي، اول که بازار اپ ټرند وي دوی سیل کوي، که بازار ډاون ټرند وي دوی بای کوي. پایله یې څه وي؟ سټاپ لاس. ولی په دې خاطر باندې دوی په مارکیټ سټرکچر باندې سم ځان نه وي پوه کړی. اول سړی ټرند وګورئ. ما د ځان لپاره یو جمله لیکلې ده، تل لومړی ټرند معلوم کړه بیا معامله وکړه. یعنی اول داسې ټرند معلوم کړه چې مارکیټ په ټرند کې دی، په ډاون ټرند کې دی که په رینج کې دی. کله چې دا تاته معلوم سو دغه څخه وروسته به ته کولی شې په اسانۍ سره د ځان دپاره شارټ لانګ یا هم د انتظار حالت معلوم کړي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس د مارکیټ سټرکچر سمه پوهېدنه. راتلونکي درس کې به انشاءالله الرحمن موږ نوي شیان ووایو. د آی سی ټي له نظره دا د آی سی ټي لومړی درس و. تاسو خپل کورنۍ کار وکړئ، موږ سره د دې ویډیو په کمنټ کې شریک کړئ، وګورو چې تاسو څومره زده کړی ده، په کوم ځای کې تاسو مشکل لرئ. موږ به انشاءالله تاسو ته جواب درکړو. تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان. موږ سره په ټیلیګرام کې تاسو کولی شئ نور نوي شیان هم زده کړئ. موږ د ټیلیګرام لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی. راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.